تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم وای هغه یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم وای هغه یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم سلامونه دوستانو عزیزانو هیوادوالو خدای کې روغ و جوړ اوسئ زه ډاکټر داود میرکه یم یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې دا یو لنډه ویډیو ده هیله ده چې ویې ګورئ بعضې خلک چې حوصله نه لري د ویډیو د کتنو فقط غواړي چې یو څو ټکي وګوري که مثلا د زړه پورې مسایل نه ګوري خیر ما په نظر باندې بعضې ټکي زه غواړم دې باره کې وغږېږم زړه پورې بولئ مهمې بولئ هر څه بولئ اهمیت لري د موږ او تاسې د بقا لپاره مهم دي مسلې چې زه غواړم تاسې سره وغږیم لومړی د هویت مسله ده هویت مسله ده چې دینه غټه ډنډوره جوړه سوه دویمه مسله دا ده چې زما نیوکه قندهار باندې ده زما نیوکه په هرات ده البته همدارنګه د شمال ټلوالو او د پښتنو دغه نیمګړتیاوې کله چې دغه سره د شمال ټلوالو ته د پیسو په مقابل کې ځان ټیټوي په پارلمان کې هم د اشخاص چې پیسو لپاره ځانونه خرڅ کړي هغه هم غواړم تاسو ته دغه باره کې تاسو سره وغږېږم بله مسله د قبایلو مسله ده چې هغه پاکستان خپله برخه وګرځوله د افغانستان د حکومت نه غبرګون او د شرم نه ډک غبرګون البته زه به ورته ووایم او درېیمه مسله د مشل ټکر دا چې افغانستان ته راغی د هویت مسله داسې ده چې تر نن زمانه پورې خلک وایي چې ولې د هویت مسله داسې یعنی اهمیت نه ده پیدا کړی حکومت په دې باندې ټینګ نشي درېدلی دا یو واضح خبر دی د استعمار معمولا د استعمار دنده دا ده چې په لږکیو باندې پانګه واچي او د لږکیو په واسطه سره خپل جنایت غواړي په مخ بوځي یغه جنایتو د پرمختګ لپاره دوی د لږکیو هر خیانت چې ده د لوی ملت ته قبلوي نو د شمال ټلواله چې د امریکایانو باندې افغانستان په صرف 70 میلیون ډالر خرڅ کړ چې البته د مور لمنې خرڅ کړه دوی چې ده دوی شاته څوک نه وای دومره نیغ کېدنه متل ده وایي خوسی چې ده دغه د میوګي په زور باندې دغه کېږي کته پورته ځان کشوي نو خبره دا ده دوی هم چې دي چې دومره نیغ نه کېږي طبعا شاته یې دغه دي پردي دي او معمولا پردیو په دوی باندې پانګه اچولې د منطقې خلکو چې ایران ده او همداسې امریکایانو همدارنګه لکه امریکایانو ته مهمه دا ده چې پښتانه وځپل شي پښتانه چې دي دغسې انزوا ته مجبور شي انزوا ته یې مجبور کړي دي اما خوشبختانه په پښتنو کې غښتلي خلک هم شته لکه زما ملګری یون صاحب او نور ځلاند نور زلمیانو شینواری خیرالله شینواری نور چې دي دوی تکړه دي لګیا دي هڅې کوي چې ماته د قدر وړ دي دغه هڅې د پښتو لپاره درېدله خو لویترین خاینانو څخه هغه دي چې په پارلمان کې خپلې ژبې په ضد باندې د خپل هویت په ضد باندې رایه ورکړي هغه تش په نامه پښتانه چې د غلاو لپاره ټینګ ولاړ د غلاو لپاره دوی د پیسو په مقابل کې هر څه وکړه که هغه کسان همایون و که متاسفانه ما تقاضا د دغه نه حاجي قدیر نه دا نه درلوده نه مې د لالي نه دا تقاضا درلوده خو دوی چې د دغه پیسو مقابل کې یا د عقدې په بنسټ باندې د هویت مسلې په مقابل کې ودرېدل پښتو یې د پښو لاندې کړه همدارنګه دا باید ووایي چې حمید کرزی سپین ږیری سړی دی حمید کرزي چې دلته نن ورځ جوړېده چې د سپین ږیرو په ځای باندې ناست وی نه دا چې علي بابا او څلوېښت غلو کار کوي د علي بابا د څلوېښت غلې ور په سر دي هرې خواته دغه کوي خپل قدرت بیا رسېدو لپاره
دی څه فتنه چې ده هغه یې په مخ بولې ده. دا یعنې ما په نظر باندې حکومت خو شته نه ده، که حکومت دغه ته وایي چې کله استقلال ولري، لومړی دوم دا ده چې غیر استقلال دا ده چې اقلا په داخل کې قدرت د دې دغه ولري، د امپلیمنټیشن د کار اچولو د مسایلو ولري. حکومت دغه ویشل شوی حکومت ده چې 50% غلو ته ورکړي، 50% اشرف غني ځان ته اخیستی. دا 50% حکومت چې 15 کاله تقریبا خلاص و، 15 کاله ټول په چغو باندې خلاص و، دلته چغې وه هلته چغې وه، تر اوسه د ملت لپاره صفر کار هم نه ده سوی. صحیح ده څو بین المللي مسایل سوي دي، خو د خلکو لپاره اساسي مهم شی دا ده چې د عادي وګړي لپاره مهم دا ده چې دغه کار کیږي په حکومت کې، څه شی چې غواړي په سر ته ورسي هغه کیږي که نه کیږي. تر نن زمانه هغه مساوي له صفر سره، که د کرزي په حکومت کې که اوس. نو دغه دا کسان چې د هویت په ضد رای ورکړي چې دغه نه لږه کوي، نو خو ما ګیله نشته، د هغوی همدا دنده ده. او د تش په نامه خاین پښتانه چې دي، دوی ته زه وایم چې تاسې رښتیا هم ځان خرڅ کړه او څه شرافت مو چې درلوده په صفر ضرب شه، ځکه خپل هویت هم چې په صفر ضرب کړه خپل عمل باندې. راغلو دې ته چې بله اساسي خبره دا ده چې د عبدالله مسله ده، که فکر مو ډېرو ملګرو چې ده په دې دوکه سو چې عبدالله دغه ته منفي جواب ورکړه عطا ته، ټول دې فکر چې ګواکې عبدالله چې ده والا ښه سړی ده، ملي مسایلو په غم کې سي. عبدالله هغه سړی ده وروره ښه چې امریکایانو ته به چغې ویلې چې ولې غټ غټ بمونه نه اچوئ. دا هماغه ټلوالو دغه ده غړی ده، دا هماغه سړی ده چې راووته او تاسې پښتنو ته ویلې چې هغه بې غیرته پښتانه چې ورسره دي هغوی ناست و، د عبدالله ویلې چې د سقاو زوی خورې د دا ملي شخصیت ده، د ده جنازه باید وسي، د ده لپاره یې سقاو بچی ملي شخصیت کو. د پښتو کې داسې ده چې موږ او تاسې پښتو لپاره تنه پښتو ژبه نه لري، موږ او تاسې کې پښتونولي یو اساس ده. پښتونولي چې دی موږ او تاسې د عزت، موږ طرف تاسې شرافت، موږ او تاسې د ناموس یو برخه ده. هر څوک چې د ناموس، د عزت، د شرافت په ضد باندې کار کوي هغه موږ او تاسې دښمن ده. او هغه پښتون چې بیا د هغه سره دوستي کوي هغه چې اصلا د ناموس خرڅلاو کوي. چا چې عبدالله ته رای ورکړي ناموس خرڅلاو یې کړی، چا چې عبدالله په سر باندې پګړۍ هم د ناموس خرڅلاو کوي، او چا چې ائتلاف هم د عبدالله سره کوي ناموس خرڅلاو کوي. نو تاسې په دې باندې دغه مه کوئ، دا دوکه کیږئ مه. تاسې که غواړئ رښتیا هم دا مسله دا ده چې پښتنو باندې دا قصه چې ده دا د امریکایي دغه تیوریشن چې اوس مردار شوی ده په نامه د زبینف برژنسکي نومېده، هغه ویلي چې که غواړئ چې قدرت په دنیا کې قدرت په لاس کې یعنې غټ قدرت پاتې سي، تاسو یورو ایشیا کې ځان ټینګ کړئ. یعنې دا معنی چې یورو ایشیا خوله چې ده دغه افغانستان ده، پښتون قوم وځپئ، پښتون قوم چې ده انزوا ته مجبور کړي، پښتون قوم د هر څه نه خلاص کړي، بیا تاسې کوئ چې په مخ لاړ شئ. اما دوی ته دا معلومه نه ده چې پښتون قوم چې هر څومره وټکي هغومره لاجي کېږي. دوهمه مسله چې د ویلو وړ دغه د قبایلو مسله ده چې متاسفانه تر اوسه خو معلومیږي چې دا د دورن باندې چې دا دغه سیمې دغه ارزغن سیمې چې تیر کو دغه غټې پایې چې کېښودی کېښودې، دلته حتما کوم رقم ائتلاف موجود، کوم رقم هیواد پلورنه موجوده وه، ځکه که دا کوم هیواد پلورنه نه وای حکومت به په یا تش په نامه حکومت سره یو غبرګون خو به یې ښودلی و، خو متاسفانه غبرګون یې بیخي ښودلی نه ده، ویې نه ښوده. بیا د دغه مسله چې راغله د قبایلو مسله، معین مرستیال په دغه کې پېښور کې وایي چې د افغان حکومت دې مقابل کې هېڅ مشکل نه لري. هلته غریب دغه محمود خان لچکزي غږ پورته کړي، دا خو د افغانستان ده، تاسې باید پوښتنه وکړئ. افغانستان حکومت خوله بنده ساتلې او غریب دغه محمود خان لچکزي چې د غږ پورته کوي چې دا کار ولې کوئ. نو تاسې دغه مه کوئ، دا ګیله مه کوئ بیا چې وایي چې هغه غواړه پښتانه څنګه دي او هغه غاړه پښتانه څنګه دي. هغه غاړه پښتانه په مرور د زمان یو په بل پسې خرڅ کړي دي. دغه د قبایلو د اخري خیانت پسې تاسې وکړه. زه دوی حکومت نه ګیله نه کوم، ځکه چې یو کله چا هېواد خرڅ کړه په پردیو، بیا هېواد خرڅونه چې ده بیا عادت ګرځي، د دوی د البته عادت ده. موږ یو د ورونو دغه نه د
د مبارزو ملګرو نه مشال خان ټکر د جز کابل ته راغلی و چې دغه واخلي خپل تذکره واخلي هماغه ته دومره بېعزتي کړې ده چې نه تذکره ورکوي د هویت کارت ورکوي او همدارنګه ویزه ځینې ورته دغه کړې ده ویزه یې خلاصه سوې بیا $1.5 که $200 ځینې اخیستي چې ویزه یې ورته تمدید کړه نو تاسې فکر کوئ چې یو څوک راځي وایي چې زه پښتون یم زه افغان یم او څو د دغه چې نومېږي د سقاو بچیان چې په چوکۍ هلته ناست دي چې پرونه پورې ادې په دغه کې ناسته وه په تاجکستان کې هغه راځي دغه ته ویزه نه ورکوي هغه ته تذکره نه ورکوي داسې کسان ناست دي حکومت کې ګورئ یارانو حکومت چې ده په بچو نه کېږي اشرف غني کار ته چغې ووایي هر څوک پوهېږي چې اشرف غني ډارن ده اشرف غني ته چا یو منفي خبره وکړه هغه چې مریض شي بیا پوښتنې ته یې ورځي سیدي پوښتنې ته دی ورونه همایون چې بله ورځ د مردارېده پوښتنې ته یې دی روانه چې خوشحاله شي چې بیا په ضد باندې خبرې ونه کړي د انتخاباتو لپاره یا ده په حکومت کې چې څوک جدي ونه درېږي او وایي چې دغسې ده او څوک چې سر جکه سر یې ونه وهي هسې بل ډول حکومت نه کېږي حکومت کې زور یو ضروري شی ده حکومت دغه نه ده چې یو په مخ مچوکه بل په مخ مچوکه دې نه چې نه جوړېږي حکومت کې شتون د زور یو ضروري فاکتورونه ده او متاسفانه دلته نه جرأت شته نه لیډرشپ شته فقط دې ته خوشحاله چې مفکر ده او دغه د مفکر خو هلته به که تاسې کمپیوټر لرم د هغه نه ډېر شیان باندې پوهېږي اما کرکټر ته هم ضرورت شته درېیمه مهمه مسله دا ده چې د قندار کې چې غونډه سوې وه د هلته څو غله ټول سوي وو او د دغه په لمسون باندې د کرزي په لمسون باندې او ډېر ځینې قومي مشران هم پکې برخه اخیستې وه زه به قنداریانو ته وایم چې قنداریانو تاسې لږ چې له یاده وتلي دي کله چې د قندار لوی قندار نه خلک لاړل شمال ته چې کارونه وکړه په سالنګ کې همدغه سالنګ کې او شمال په لاره کې همدغه دغه سپیان ورته ولاړ وو او دوی د دې ګنډې ورته دغه تلاشي کولې جیبونه یې تلاشي کول لکه د بل ملک نه چې راغلي تاسې دومره بې غیرته یاستئ چې تاسې عزیزان راځي هلته د سپی اهمیت نه ورکوي اما تاسې بیا راځئ د اتا مدافعه کوئ دا خاکریزوال ده که څه بلا و بتر دي دا چې دا خبرې کوي دغه کې قنداریانو ته په کار ده چې خپل عزت د دې دغه نه د خرڅ شوي اشخاصو نه وژغوري د قندار چې دی یو د پښتنو د عزت ځای ده غله باید د دې ځای نه ورک کړه نو دې نه موږ ته سخته دغه زړه م ډېر خوږېده او ډېر د تاسف ځای راته ښکاره کېده چې رښتیا هم پښتنو سره دوی څه کوي او دوی بیا څنګه کوي ورسره بېرته څلورمه مسله د هرات مسله ده هرات کې 80% پښتانه دي 80 تر 90% پښتانه دي اما داسې ښکاري چې په هرات کې یو نر نشته چې پارلمان ته راغلی وی د استازیتوب یې ملت کړی وی هڅه کې یو ایرانی چټلی چې دا راوستلی ایرانی چې په ایران کې زیږېدلی هغه یې راوستلی افغانستان په پارلمان کې کېنولي هغه بیا وایي چې د پښتون د ننګرهار دی چې د معرف دغه کې د رئیس کې د په هرات کې موږ دا نه کوو ځکه ایران د باستان کلتور ایران د باستان علت شی ده دا د پښتنو ملک ده او زه تاسو ته وایم ورونو او د احساساتي کېږم نه خو د زړه اخلاص د خبر کوم چا چې خپله ژبه ونه ساتله پښتو ونه ساتله چا چې په پښتو ونه درېد هغه خپله ښځه هم نشي ساتلی دا یې مخ خبره واورئ چا چې خپل ژبه ونه ساتله چا چې پښتو ونه ساتله لکه موږ تاسې لپاره پښتو تنه پښتو نه ده موږ تاسې اساس د ژوند ده پښتونولي اساس د ژوند ده چا چې هغه شی ونه ساتي هغه خپل ناموس نشي ساتلی نو که پښتون ورغی د اتا په سر یې پګړۍ کېښوده اتا سره کېناست یا د عبدالله په سر یې پګړۍ کېښوده هغه پښتون چې د خپل ناموس خرڅ کړی ده هغه پښتون باندې هیڅ نشي حسابېدی او پښتنو په 2 پیسو باندې ځان مه خرڅوئ دومره ارزانه نه یاستئ او تاسې چې دی تاسې حافظه م ولې داسې ضعیفه سوې ده چا څومره بد درته ووایي یو ښه در سره وکړه بیا ټول ورته پاسته ماسته سئ پاچا خان دې خدای وبخي هغه ویلې چې پښتون ته غر ورکړه غر سوری کوي اما که پیسه دې ورکړه پښتون سپی سي متاسفانه دا د حقیقت ته نن ځمه او په موږ پیسې پښتون یم ډېر زیات زړه خوږېږي یا هر پښتون چې شرافت ولري باید زړه یې وخوږېږي او لړمون هم دې ته دغه د خوړین د دې باره کې موږ فکر کوو اخري څو ټکي تاسو ته زه به عرض کړم ملګرو هغه دا ده چې
د شمال ټولوالو مقابل کې نه اشرف غني څه خاص کوي چې یو نه کرزی ځکه دوی د هغوی ملګري وو، په بن کې د دوی ملګري وو، یو یې چې ده په میلیاردو ډالر یې ورسره دغه میلیاردران یې کړه. کرزي البته د پښتنو په ولسوژنه کې شمال کې واقع کرزي خوله بنده کړه. نور جنایات چې اوس هغه د پښتنو مقابل کې پښتنو باندې دغه کړه تحمیل کړه، همدا څو غله اشرف غني 50% حکومت ورسره تقسیم کړ چې البته اوس رئیس جمهور هم نه ده. لکه یو چا ته 50% حکومت ته دغه نه لري چې نومېږي زور نه لري چې څه وکړي، تقریبا 15 کاله پوره کېږي یو شی غیر یو څو ترانزیت مسله ده، غیر ترانزیت مسلې نه خو بل هېڅ ده نه دي کړي. یو بل مسله وه چې دغه ډېر پخوا حقیصه یې وه چې هغه ته هم زه غواړم چې اشاره وکړم. د دفاع په وزارت کې دغسې بعضې لوحې نشتې سوې وې چې په هغه باندې دغه کړي وي، پښتو لیکل سوی وي او ډېر کسانو غږونه پورته کړي. د مشرانو جرګه کې یو دغه د نمونه ده او یو بل دغه د ستمیان دغه چې دا ولې په فارسي نه ده. دې تاسو ته وایم که اوس هم رښتیا هم تاسې دغه راواړوئ چې فیصدي څومره تاسې تاجک د میکسیمم چې بې حده ډېر سي د 10% اضافه نه یاستئ په ټول افغانستان کې. 10% به هم لا پوره نه کوي. کله چې دا نور قومونه د نجرای سي دغه ګوجر کې د نی ایماق ځان ته نور د ټول چې حساب سي تاسې په ډېر محدود فیصدي کې راځئ. پښتانه چې دي 15-80% پښتانه دي چې د بالامرغاب دغه نه بادغیس نه رئیس ته تر کونړه بیا پورته نه تر بغلان قندوز عین تر دغه سرحد تاجکستان پوه پښتانه مطلق اکثریت ده. اما مطلق اکثریت متاسفانه د پردیو په دغه سره مرسته سره دومره ټکل سوی ده، دومره وهل سوی ده چې نن ورځ یو مثبت شی څوک ورته وکړه کار څومره بدي کړي وایي زه خیر دی موږ ورور ده. ورور هم نه ده، دا د لستوڼي ماران دي. دا چې تاسې چې لیک زره غلي سي بېرته په دې لاس باندې چیچي. موږ نور خلکو سره دښمني نه لرو، عادي خلکو سره موږ دښمني نه لرو، ولسو سره موږ دښمني نه لرو. دغه شریف خلک شته په تاجکو کې، شریف خلک شته په نورو قومو کې، په ټولو قومو کې خلک شته. موږ دښمني دې ټلوالو سره دې سیاسي خاینانو سره ده چې دا میکروبونه چې د افغانستان په ټولنه کې افغانستان کې د خیر اوبه نه تویېږي. او هغه کسان چې پښتانه چې خرڅ شوي دي د افغان د کلمې په ضد باندې دغه کړي هغوی باید خپله سزا باندې باید ورسېږي. ولس باید هغوی هېڅ کله دغې ته دغه ونه کړه په ښه سترګه ونه ګوري او د هغوی چې له سر باید ووهي ځکه دوی ډېر لوی خیانت وکړ. آخري ټکی زه دا وایم یارانو چې راتلونکي انتخابات د ټاکنې هر څه چې کېږي ما په 2008 کې تاسو ته یو شی ویلي وه چې تاسې هغه چاته رایه ورکوئ که څه هم انتخابات مهم نه دي ځکه پردیو په لاس ده پکې خو په نسبي توګه سره یو لاره د موبیلیټي ده. نو تاسې که رښتیا هم چاته رایه ورکوئ په اساس د دې رایې مه ورکوئ ستا ته څو دانې دغه غویان حلالوي او 2 روپۍ درکوي ځکه غویان دي چې وخوړه غوښې دي وخوړه هغه خو هضمېږي هغه نه بل شی جوړېږي. آینده کې تاسې د اطفال آینده ده، د تاسې بچان آینده ده، د ملک آینده ده. د 2 دقیقو 2 روپیو په سر باندې خپل آینده مه خرڅوئ. خاینانو ته رایه مه ورکوئ، غښتلي د وطن بچانو ته رایه ورکوئ. په دې باندې رایه مه ورکوئ چې چا شاته امریکا ولاړ ده، دې باندې رایه ورکوئ چې چا شاته خدای ولاړ ده، چې چا شاته ملت ولاړ ده، څوک په عزت باندې ولاړ ده. تاسې د هر یو تاریخ وګورئ چې چا د امریکا ته ځان خرڅ کړی، چا د 14 کاله وطن هېواد پلورنه کړې ده او چا یې مقابل کې غږ جګ کړی. چا چې مقابل کې غږ جګ کړی هغه ستاسې استازی ده، نه هغه چې چا چې د امریکا ته رسمي قواله د خیانت ورکړې ده، د پلورنې ورکړې ده او یا امریکایي سپیشل فورسز راځي ستاسې کورونه سیاسرې راواسي، بچانو په سپیو خوري او په سلګونو پښتانه شپاره شهیدان کوي. هغه ستاسې استازي نه دي. هیله ده چې تاسې خپل ګریوان کې سر کته کوئ پیش له دې چې تاسې فیصله کوئ. خپل جب په واسطه فکر مه کوئ، د خپل عقل په واسطه سره فکر وکړئ. ډېره مننه. خدای کې چې خفه سوي نه سي ځکه بعضې اوقات سړی څه احساساتېږي ځکه دا احساسات همدې نه کېږي چې لړمون هم خورینده. که درد نه وي پوه سئ، درد چې نه وي څوک دا خبرې نه کوي.
څوک خلک به وایي چې یاره ته په امریکا، یاره په امریکا کې زه یم، زه څه مجبوریت لرم، زه خو ښه ژوند لرم. دا شی چې زه کوم، زه نه کوم خواهش لرم چې دې باندې ماته کوم څه حاصل شي، دې لپاره کوم چې یو درد لرم خپلو هېوادوالو سره یې شریکوم. دا که چا خوښېږي ښه ده، او که نه خوښېږي د دوی خپله فیصله ده، په چا باندې نه تحمیلوم. په آخر کې وایم چې ژوندی دې وي لوی افغانستان، مړه دې وي د افغانستان دښمنان، داخلي دښمنان لومړي. مننه. تل به په لار د مېړنو سره ځم، یمه پښتون د پښتنو سره ځم. تل به په لار د مېړنو سره ځم، یمه پښتون د پښتنو سره ځم. وای هغه یار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. وای هغه یار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم.